د 2021 میلادي کال په نیمایي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ډیرو هنرمندانو افغانستان پرېښود. دا افغان نجونې له هغې ډلې دي چې خپل هیواد پرېښودو ته اړې سوي دي. د هغوی په خبره دوی د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ شاګردانې وې. د نجونو اوس د موسیقۍ یوه ډله جوړه کړې چې د کابل ټریو په نامه یادیږي. طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې ښوونځي ته ولاړ سو، او له دې کبله ما په اصل کې زما والدین پریکړه وکړه چې پاکستان ته ولاړ سو. هغوی وویل که چیرې په افغانستان کې یې نو دا به ستا لپاره ښه نه وي. موسیقي نسته او نه د نجونو لپاره تعلیم، په ځانګړې توګه ستا لپاره چې موسیقي غږوي. له کله راهیسې چې بیا طالبان واک ته رسېدلي دي پر موسیقۍ بندیز وضع کړی دی. دغه ځوان هنرمندان وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدل نه غواړي. Pakistan government said that if Afghan people don't have passport or visa. د پاکستان حکومت که چیرې افغانان پاسپورت او یا ویزا ونه لري بیرته به یې افغانستان ته ولیږي. زه بیرته افغانستان ته تلل نه غواړم ځکه چې هلته تعلیم نسته. د انجونو د موسیقي غږونکو، هنرمندانو او یا نور هر ډول خلک چې په ټولنه کې په هره برخه کې فعالیت ولري هیڅ ډول حقوق نه لري. په افغانستان کې به زموږ ژوند په خطر کې وي. زه باید د یو بل هیواد ویزا ترلاسه کړم څو هلته ولاړ سم او خپل موسیقي او زده کړو ته ادامه ورکړم. I get another country's visa to go there and continue my music and my education. دغه نجونې وایي چې په افغانستان کې پاتې کورنۍ د طالبان له لوري ګواښل کیږي. هغوی هیلهمند دي چې کوم اروپایي هیواد ته ولاړ سي او له خپلې کورنۍ سره بیرته یو ځای سي. په دوو لارو کې بند پاتې یو چې کورنۍ مو هلته ده او موږ دلته یو. پریکړه نشو کولی چې کوم خواته ولاړ شو. اقتصادي ستونزې هم شته. موسیقي په افغانستان کې اوږده مخینه او هره سیمه خپله دودیزه موسیقي لري. خو طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان موسیقي په کرار د نابودۍ په حال کې ده.